ریشه ووایئ، حق خبره وکړئ او زموږ معاشرې ته د دې ډېر سخت ضرورت دی. اقتصاد چې دی، زه دې ادارې ته رالم، ما کوشش خپل وکړو او اکثر د مایوسۍ خبرې کومه چې زه کامیاب نه شم. زه کامیاب په هغه خپل آیډیل ګولز کې نه شم چې زما کوم آیډیل ګول و هغه ما اچیو نه کړو، خو چې ما څه اچیو کړي دي هغه تاسو په فزیکس ډپارټمنټ کې وګورئ، هغه په ذات خود ایکسټرا آرډینري دي، هغه ډېر دي، هغه ډېر دي یو انډیویډوال دپاره. خو د دې څه مطلب دی؟ په دې باندې لږ غونډې غور وکړئ. د دې مطلب دا دی چې په دې معاشره کې که منفي خلک شته نو مثبت خلک هم ډېر دي، که نیګیټیو خلک پکې شته نو پازیټیو پکې هم ډېر دی. نو دلته پازیټیوټي زه کامیاب کړی، دغه نیګیټیو فیل شو او دا پازیټیو کامیاب شو. نو دې ته وګورئ چې موږ سبا د دې ادارې نه ځو او موږ شاته ګورو، آیا موږ ملامته فیل کوو او که فخر محسوسوو؟ که موږ فخر محسوسوو د دې مطلب دا دی چې موږ څه کړي دي. که موږ ملامته ځو د دې مطلب دا دی چې دا اداره ما لوټ کړه. نو زما درته ریکویسټ دی چې تر خپل وسه پورې خپل کوشش وکړئ او خدای پاک په حق باندې چې څوک کوشش وکړي هغې سره مرسته کوي. دا یونیورسټي به هم بدلوي، دا معاشره به هم بدلوي او دا موقع یو غنیمت وګڼئ چې تاسو له موږ له خدای پاک د دې وایس چانسلر د برکته دا موقع راکړه چې موږ یو بل سره خبرې وکړو، د یو بل د احساساتو نه ځان خبر کړو او د اقتصادي ترقۍ لپاره خپل ساینس د معاشرې ته د وړو لارې وګورو. سوشل ساینسز که چېرې زما ماشوم بس ته خیږي او تکلیف جوړوي، که زما یو ډریور سړک ته ځي او جهالت خوري، د دې مطلب دا دی چې زما سوشل ساینس فیل دی. که زما په دکان کې چینی پروډکټ پروت دی، جاپانی پروت دی، فرنچ پروت دی، د دې مطلب دا دی چې زما ساینس فیل دی. راځئ زه هغومره کامیاب نه شم، را روان نسل چې دی دا به زما نه ډېر تکړه وي، دا به زما نه ډېر ویژنري وي. دا نوي نسل والا دی په دې سټرګل وکړي چې دا استاز، دا تعلیم او دا یونیورسټي په معاشره کې موږ سخت کار کوو. آیا د یو جاهل ډیګري هولډر په شانې ښیو او که نه یو تهذیب یافته ګریجویټ په شکل کې ښیو؟ دې له بل څوک نه راځي، هندوستاني او جاپاني به نه راځي. زه او ته به دې معاشره کې بدلون راولو. که ما او تا بدلون رانوستو نو موږ به دقه جاهل یادېږو او نقصاني به یو د وطن لپاره او د دنیا لپاره. د اقتصاد خبره زما ساینس چې دی دې له لیبارټرۍ پکار دي. څنګه صاحب وویل د ادارو څلور سوه کاله 500 کاله تاریخ دی. یو ډرامه دې ملک کې ډرامې ډېرې کېږي. نو یو کمیټي جوړه شوې وه، وی موږ له فنډ راکړې، وی موږ به نوبل لاریټس پیدا کړو. لکه دې لیول ته سوچ وکړه، د دې خلکو دا خیال دی چې دا هم د چرګو د بچو هغه کارخانه ده، هغې به راغلی او نوبل لاریټ به دې پیدا کېږي. نوبل لاریټ چې ته پیدا کړې، ښه استاز پیدا کړه. چې ښه استاز پیدا کړي او 100 کاله په دې اداره کې صحیح ریسرچ شي، بیا پکې چانس شته چې یو نوبل لاریټ پکې پیدا شي. ستا چې ډېر پوچ وخي، ډېر بټر دې وخي، نو ډېر پی پیدا کړه. چې ډېر پی پیدا کړي نو ډېر بټر به ومومي. که ته صحیح تعلیم غواړې، اعلی تعلیم غواړې، نو ته د کوالټي استاز پیدا کړه او ډېر پیدا کړه، نو نوبل لاریټ به درته پکې میلاو شي. خو نوبل لاریټو کارخانه ني او په کارخانه کې نه جوړېږي. تاسو پسې چا لوړ روانه ده،
لرګي درپسې چا روان نه کړ، ځکه چې تاسو د اخلاقیاتو مظاهره وکړه. که تاسو دقسې پرم نه خاموشۍ سره او نه زه تقریر کوم نه دا ملګري تقریر کوي، خو زما یو ایشو ده او راځئ چې دلته احتجاجاً کینو، نو دا پرمن ناسته چې دا چې څومره لوی شکست دې ظالمانو له ورکوي، د دې نه بل غټ شکست نه. تاسو ورته شرافت وښو، تاسو ورته مینه وښوله، تاسو ورته د تعلیم اهمیت وښو او ریزلټس تاسو شروع شوي دي. دا مسئلې به حل شي، څه به کمي څه به زیاتي، خو هغه پروسس روان دی او انشاءالله ستاسو دا تحریک ډېر زر کامیابېدونکی دی. او په دې شعرونو درنه اجازت اخلم. وی که ګل نه وي نو په پاڼه خو موله، که ګل نه وي نو په پاڼه خو موله، که وفا نه شوه نو ملک خو د پښتو دی، که وفا نه شوه نو ملک خو د پښتو دی. او چې د یار نوم یې څوک اخلي ورپسې ځي، په خټک کې دا مرض د لیونو دی. ډېره